د نن ورځې په موضوعاتو کې د هغې خبرو په سلسله کې چې موږ شروع کړي دي د ایران د بعضې مشرانو اوس لګیا دي وضاحتونه ورکوي. فارسي کې یو متل دی وایي عذر بدتر از ګناه. لګیا دي طریقې لټوي چې دا کوم خطا دوی سیاسي کړې ده هغه څنګه په دې پرده واچي، ځکه چې لنډغر په دې ډېر زیات خوشحاله دي. هغې لګیا دي اتڼونه اچي، ځکه خو ډېره جاهله ډله ده، بې فرهنګه او بې مکتبه ډله ده. 20 کال افغانستان کې جنایت وکړ، خلک یې ووژل، پیسې د خلکو په وینو باندې ټولې کړې، نن په اروپا کې پې شراب او قمار وهي. د هغې ډلې اتڼ اچولی دی د ایران د یو مشر په خبرو باندې، یعنی د کاظمي قومي په خبرو. په هغې باندې به تبصره لرم. په غزه کې چې کوم یو د شرم الشیخ د معاهدې تر لاندې کوم تعهد شوی و، په هغې باندې عمل درآمد شروع شوی دی. او همدارنګې د نتنیاهو خبرې دي د نیویارک ټایمز نه د ډونالډ ټرمپ د مالی فساد په هکله راپور دی. او همدارنګې د هغې د یو ملګري یو غلطه مشوره چې په امریکا کې یو قانوني شخړه پیدا کولی شي، او په آخر کې د عاصم منیر تصمیم چې بیا په افغانستان باندې بریدونه کوي. په دې متعلق به تاسو سره خبرې کوم. راځم د اول خبر ته. څنګه چې تاسو ګورئ په میډیا کې لنډغرو اتڼونه اچولي دي، ناس خپل په منځ کې سره جلسې جوړوي او اوس فنډ سره ټولوي چې فاطمي باید افغانستان ته لاړ شي او د ده باید ټکټ او دا مونږ وکړو. که چې زه د ټکټ دې ته ضرورت نه لرم، زما خپل وطن دی چې کله وغواړم زه تللی شم. بارها د وطن دعوت راغلی دی، هره ورځ دوستان زنګ وهي او زه د خپل صحي مشکلاتو له وجې نه ځم، که نه خپل وطن ته تګ ته د بل چا ټکټ ته ضرورت نشته دی. او کوم شی چې دوی ارمان لري هغه ارمان د دوی هېڅکله نشي پوره کېدلی. دا ارمان به دوی ګور ته ویسي انشاءالله، ځکه دا ډېره نادانه احمقه طبقه ده. دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې دوی د ټوپک او د چاړه په څوکه باندې اقوام سره جنګول، ځوانان یې وژل، یعنی وحشت او دهشت او لنډغري کوله. امریکایان وغولول، پیسې ترېنه واخیستې، راغله اوس په اروپا کې په هماغې باندې قمار وهي، شراب څکي او د یو سیکولري نظام په تصور باندې لګیا دي. د ده په سلسله کې د ایران پخواني ډیپلومات استازی په کابل کې چې و کاظمي قومي، دا خبره کړې ده چې دغه د احمد مسعود راتګ چې دی دا دومره غټه او مهمه خبره نه ده. هغه وایي چې دا یو اعتقادي فرهنګي او تمدني مسله ده. موږ افغانان زموږ ورونه دي او افغانستان د ایران دغه د په حساب داسې جمله استعمال کړه چې یعنې یو موږ. نو ما ته په ذهن کې دا وګرځي چې که موږ یو نو دا ولې افغانان وژنئ، ولې وباسئ؟ 4 ورځې مخکې 3 ورځې 4 ورځې مخکې 4 تنه د ننګرهار ځوانان، تنکي ځوانان د ایران د سرحد نه اوښتل، ایراني عسکرو وژلي دي، ویشتي دي. نو که چېرته موږ ستاسو ورونه یو نو بیا وژنئ ولې؟ او بله خبره دا ده چې دا که اعتقادي فرهنګي تمدني مسله ده چې ته د احمد مسعود تا غوښتی دی، دا خو کاملا یو غلطه خبر ده، ځکه چې عذر بدتر از ګناه مسله ده. دا که د فرهنګي خبره وه نو بیا تا ولې هلته سیاسي اعلان وکړه؟ تا خو دا سیاسي اعلان وکړه چې احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان. دا خو سیاسي موقف دی. ستا دا فاتحه ټوله سیاسي وه، تا ټول د نړۍ سیاستمداران را غوښتي وو. نو ته څنګه دا ویلی چې دا فرهنګي اعتقادي و تمدني مسله وه؟ کاملا دروغ خبره ده. که چېرته فرضاً دا د دغې خبره ای، نو بیا چې دا افغانان یا پاکستانیان د دوه مملکته د مولانا حمیدي چې په مشهد کې د فکر کوم یا زاهدان کې دی، یو د عالم د اهل تسنن نه دی، هغې سره تماس نیسي، بیا تاسو ولې ستاسو ټول استخبارات فعالیږي؟ تاسو ولې دفتن دغه فشار لاندې نیسئ، بندي کوئ؟ ولې دا کار بیا کوئ؟ لپاره د دې چې دا خبره غلطه ده چې ته وایې چې ته خپله چې څه کوې هغې ته لارې جوړوې. که زه دا کار وکړمه بیا تا ته قبول دی نه دی.
که دغه عمل چې تا کړی که زه یې وکړمه تی برداشت لري، تی زغملی شي، ایرانه تی زغملی شي، تی نشي زغملی. ځکه موږ درته وایو چې وروري ترمنځ پرېږده، لاسوهنو ته لارې مه جوړوه، تجاوز ته لارې مه جوړوه، او غله او رهزنان په غېږ کې مه نیسه. دغه نظام سره د اړیکې جوړې کړي دي. که د نظام د بهترۍ لپاره خبرې کوي، دا ډېره ښه خبره ده. اسلامي امارت دې ته وادار کوي چې تعلیم لپاره دروازه خلاصه کړي. اسلامي امارت دې ته وادار کوي چې قانون اساسي ورکړي. اسلامي امارت دې ته وادار کوي چې هغه خپل لمنه خلاصه کړي د خلکو ته. دغه اقوام چې تاسو وایي دا په نظام کې راشي، د دې شي کې موږ مخالفت نه لرو. دې کې موږ هم وایو چې اسلامي امارت په نظام کې باید بدلون راشي، مګم دا چې تاسو په مقابل کې الټرنیټیو ورته لټئ، ورته دا ښکاره کوئ چې تازه دا کوم، دا غلط دی. دا مداخله ده، دا مداخله ده صریحا. دا وروري نه ده، دا دشمنی ده، او د دې پایلې ښې نه وي. دا نه فرهنګي کار دی او نه تمدني دی او نه اعتقادي دی. زمونږ اول نه خبره دا ده چې اسلامي ایرانه ته یو نظامی قوت جوړیږي، ودرېږي، ته ټول اسلامي نړۍ متحده که، ټول اسلامي نړۍ په خپل غېږ کې ونیسه. دا زمونږ پیشنهادو. بعضې احمقان دا د لنډغرانو راځي دا انتقاد کوي چې فاطمي تر اوسه پورې د ایران دفاع کوله او د ایران مقابل کې ولاړ دی. ما بالکل دفاع کړې ده، زه په هېڅ انکاري نه یم، زه اوس هم دفاع کوم. د اسلامي نړۍ د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې زه اوس هم دفاع کوم. مګر دې دفاع معنا خو دا نه ده چې ایران دې راشي زما په سر د چاړه کېږدي. د دې حق خو ورته نه ورکوم که نه. که دوه ورونه مي یو د بل احترام ساتي، زه د ایران سره روابط د احترام تر حدودو ساتم، د تجاوز په حدودو کې نه ساتم. زه تجاوز نه کوم، په ما د تجاوز نه کېږي. زه مداخله نه کوم، زما سره د مداخله نه کېږي. دا زما اصول دي. نو دا چې ته احمقې لنډغره، نه د تعلیم کړی، نه په خبر پوهېږي او نه منطق لري، دا ستا مشکل دی، دا زما مشکل نه دی. زه پوهېږم، زه دوستیم کومه، د دوست خپل په ذیم کېنولی شم. زه ایران په ځای کېنولی شم چې وروره دا خپل حدود دې وپېژنه، خپل حدودونه تجاوز مه کوه. دا زما حق دی. ما ورسره که ودرېدلی یم نو ما ته خو هېڅ پیسې نه دي راکړي، یا زه ورته محتاج وم یا غلام وم. زه خو د یو اسلامیت، افغانیت او د یو اخلاص په اساس باندې ولاړ یم او دفاع مې کړې ده، دفاع کوم. ځکه چې زه وایم چې ایران یو اسلامي خوره ده او اسرائیل یهود دی، امریکا چې دی د یهودانو سره ولاړ دی. د هغه په مقابل کې د یو اسلامي خاورې کامیابي ودرېدل بالکل لازمي ده. او همدا دپاره وایم چې عربان هم باید متحد شي، افغانان هم متحد شي، خو ایران باید غلطه استفاده ونه کړي. دا ټکی ډېر مهم دی. ایران باید غلطه استفاده ونه کړي. ایران باید خپل مشري ثابته کړي، ټولو سره لاس یو کړي، ځکه ایران بیا اکثریت کې نه دی. د مذهبي لحاظ نه ایران اقلیت کې دی او اسلامي نړۍ اکثریت چې ده سني ده. که هغه راځي د دې څنګ کې ودرېږي، نو دا باید خپل مشرولي وساتي. دا ټکی دی چې دا ټول باید دې ته متوجه اوسي. دا باریکي لري، خیر لنډغران په ده باندې نه پوهېږي. څرنګه چې تاسو معلومه ده په غزه کې یو تصمیم نیول شوی په شرم الشیخ کې، یو مسوده امضا شوې وه چې د هغې په اساس باندې حماس به د کنټرول د غزې نه تېرېږي. کومه اداره چې جوړه کړې 20 کاله غزه کنټرولوي، دا به منحل کوي او په عوض باندې به یو بله کمیټه جوړېږي او دا کمیټې کې به د مختلف آزادې نړۍ په سطح باندې چې 15 تنه یو کمیټه خو ورته جوړه کړې وه چې هغې کې ټوني بلیر هم و، ویټکاف هم و، مارکو روبیو هم و، ځینې نور یهودان هم دي. دا یو کمیټه یې داسې جوړه کړې. بیا د هغې لاندې 2 کمیټې نورې دي، هغې دا کوو. نو نن د حماس هغه خودګردانه اداره تحلیل شوله. محمد الفرح چې د دغه ادارې مشر خپل استعفا یې ورکړله، ویې ویلې پس له دې نه د دې سیمې مسؤلیت زموږ غاړه کې نه دی. دلته چې شی کېږي دی مسؤل ده هماغه اداره ده چې په شرم الشیخ کې، یعنی د ترکیې، د مصر، د عربستان د ټولو په مخ کې شوې ده او هغوی په دې کمیټه کې دي. نو دا مسؤلیت هغوی ته ګرځي.
نو زمین کې دا خبرم کړی چې د بورډ اف پیس یعنی د صلح کم بورډ چې د خپل ډونالد ټرمپ رئیس دی واغې وعده کړې ده چې دی به غزه نوې آبادی به پکې شروع کوي، امن به پکې راځي، خلکو ته به کار ورکول کیږي او اسرائیل د اشغال نه به دا سیمه ووځي، د یرغل نه به دا ووځي، وایي چې دا دی باید عملي کړلی شي. دی ویلي چې دی ټوله اداره منحل کړې ده غیر له پولیسو نه، چې پولیس باید تر هغه پورې چې بله اداره خپل کار شروع کوي امنیت وساتي او هغه خپل اداري کارونه وکړي تر څو حرج مرج پیدا نشي. دا خبره دوی کړې ده چې دا دی د نوې کمیټه چې جوړه شوې ده په نامه د غزا نېشنل کمیټي یا د کمیټه د ملي د غزا د امن د مشري یو انجینیر دی، سیول انجینیر یعنی د تعمیراتو انجینیر دی، انګلستان خپل ډاکټورا کړې ده، نوم یې دی انجینیر علي شات. دا د دې کمیټې چې 15 تنه غړي لري، دا هغه 15 چې کمیټه ده هغه بله ده، دا بله کمیټه ده، دا لپاره د اداره د امور جوړه شوې ده. انجینیر علي شات مشر دی او د کې 15 تنه نور غړي دي. دوی به پس د دې نه د دې سیمې مسؤلیت په غاړه اخلي او دغه به حماس به د غاړې ته کیږي. خو حماس دا خبر هم کړی دی، معنا دا نه ده چې دی به خپل نظامی جګړه خپل د مسؤلیت دا به د غاړه کې دی به التهی که په مجرد اسرائیل غلط حرکت کوي یا د دې دغه کوي چې د دې امن لاندې د سیمې کنټرول کاملا لاس کې ونیسي، دی بیرته راتلی شي، مداخله کولی شي. بل خبر دا دی چې اسرائیل او قبرس سره نظامی مانور شروع کړی دی او اسرائیلیانو قصدن چون هغه قبرس چې دی یا سایپرس چې ورته وایي اصلي نوم یې او موږ تاسو ته قبرس وایو عربي دغه کې، دا په دوی سو دی، یو د یونان دی یو طرف هم د ترکیه دی، دا یعنی قبرسی ترکی دی او قبرسی یونانی دی. د یونانی حصه کې د اسرائیلیان اډه لري، هلته ښې اړیکې لري. دغه مانور په دې سیمه کې دی، خو اسرائیلیانو قصدن پروازونه د ترکیې په قبرس باندې کړي دي چې دا باعث د اشتعال د اردوګان او د ترکیې ګرځېدلې او ویل کېږي چې نتنیاهو قصدن دا کار کوي چې ترکیه دې ته وعده راکړي چې پر اسرائیل باندې برید وکړي او یو نوی جنګ په سیمه کې راوپارېږي تر څو اسرائیل په سیمه کې د امن چې دی دا د منځه ویوړل شي، دغه معاهدې خبره له منځه لاړ شي او دی یو حرج مرج جوړ کړی اوسي. همدارنګه نتنیاهو په خپله یو مصاحبه کې چې د فاکس نیوز تلویزیون سره کړې ده، هغه ته سوال ترېنه وشو چې تاسو په نړیواله سطحه یوازې پاتې شوي یاستئ، امریکا هم تاسو نه ناراضه ده او تاسو د سیاست غلط دی. نو نتنیاهو ویلي چې خیر دی که امریکا موږ سره نشته، د هندوستان چې د دنیا یو په 4 حصه نفوس لري، 1400 میلیونه نفوس لري، او قبرس چې دی هغه وړکې قبرس چې 2-3 میلیون نفوس لري، دا وایي موږ سره دي، دا موږ ته کفایت کوي، دا ډېر لوی مملکت دی، مارکیټ دی او دا کوي. یعنی که امریکا موږ سره نه هندوستان را سره دی. په ضمن کې په همدې مصاحبه کې دا خبر وکړه چې امریکا باید ترکیې ته د F-15 طیارې F-35 ورنکړي او دا معاهده خپله باید کنسله کړي ځکه دا د اسرائیل د امنیت لپاره خطر دی. نو هلته یو خوا ځان د امریکا نه دغه ښیي بې پروا ښیي او بل خوا نه بېرته ورته وایي چې دا کار مه کوه ځکه ماته خطر دی. روسیې په کیف کې برید کړی دی او دا برید په هغه وخت کې شوی دی چې هلته د ناټو د غړو نظامی غونډه روانه وه او په دې کې دا بمباردمان دی چې روسانو کړی دی په اباد او میزایل ورولي دي، کافي قتل و قتال شوی دی او د وینو سیلابونه هلته د دوی خپله د دغې ته روان کړي دي. او دا خبره تیمور تاکانچکو د کوم یو د نظامی ویان دی هغه کړی ده. بل نړیواله خبر دا دی چې دا هم وال سټریټ ژورنال ورکړی دی او هم NBC نیوز دا خبر ورکړی دی چې ډونالد ټرمپ د بیټکوین یعنی کرپټو کرنسي یو نوه پیسې خپل په نوم باندې جاری کړې وه چې دا 1 میلیون نه زیات خلکو دا په بیه اخیستې وه چې کرپټو کرنسي پیسه وه. 3.8 میلیارده ډالره په دې کې خلکو پانګونه کړې وه. دغه کې ډونالد ټرمپ په خپله 1 میلیارډ ډالر ګټلي دي خو د 1 میلیون کسانو 3.8 میلیارده ډالره بایللي دي او د لاسه تللي دي.
چې دا یو فساد مالی په شکل کې راځي چې یو رئیس جمهور په وخت رئیس جمهوریت کې حق د تجارت نه لري او که هغه بیا تجارت کې ملاس وهي او هغه کیده کېږي، دا د قابل د حساب مسله ده چې ورسره کېدی شي. بل خبر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ د مکتب د دور چې کوم وخت دی په اکادمي نظامی کې دواړو درس ویلی په نامه دی پیټر ټیکټن چې اوس وکیل دی، د دواړو سره لیدلی دي او په دې لیدنه کې پیټر ټیکټن چې دی د ډونالډ ټرمپ ته یو مشوره ورکړې ده چې وخت در سره کم دی او د منځني انتخابات چې په نومبر کې را روان دي دا ته بایلي، او که دا ودې بایلل هغه کمونستان چې ته وایي چې قدرت ته رانشي، یعنی دموکراتان یې ښودلي هغه کمونستان چې قدرت ته راځي او ستا سیاست پای ته رسیږي او ته تباه کېږي. نو که غواړې دې تباهي نه بچ شي نو دې ورته مشوره دا ورکړې ده چې د یو فرمان په ترڅ کې ته د منځني انتخابات چې دي دا معطل که وی ځنډوه او اوس یې مه کوه. هغه ورته ویلی دي چې دا خو بیا ما محکمې ته وړي، محکمه خو دیستي دا باطلوي. هغې ویل تر څو محکمه دا کار کوي ته دا وځنډوه. او دکه خو دا ښکاره کوي چې نورو وکیلانو ټرمپ ته دا مشوره ورکړه چې په دې عمل ونه کړي، دا ستا سیاسي کیریر تباه کوي او دا ستا کار نه دی. که دغه کار ته غواړې وکړې ته باید د کانګرس د لارې نه وکړې، ځکه چې اضطراري حالت باید اعلان شي بیا انتخابات ملتوي کېدی شي. او که د فرمان په ذریعه باندې وکړي بدون د دلیل موجه دلیل نه، نو بیا هغه صورت کې محکمه چې دا د منځه وړلی شي. که کانګرس یې وکړي او هغې رایه ورکړي او انتخابات معطل کړي بیا معطلېدی شي. نو دغه پیټر ټیکټن چې دی دغسې یو مشوره یې ورکړې ده، خو ویل کېږي چې دا د خپل ملګري ته یې غټه کنده ایستې ده، که چېرته دی په دې عمل وکړي د ته په عوض د ګټې ضرر رسي. زما د نن ورځې آخر خبر د سیمې او د نړۍ په سطحه دا دی چې عاصم منیر په راولپنډۍ کې یو نظامي ناسته کې په دې ټینګار کړی دی چې ورځ تر بله بریدونه زیاتیږي او سیمې زموږ له کنټرول نه وځي، او په ده کې د هندوستان لاس دی چې د افغانستان د لارې نه دا پلانونه پیاده کېږي. نو موږ باید په افغانستان باندې برید وکړو او افغانستان په کلکه باندې وځپو. خلاری هوایي بریدونه دي دوی ویلي دي او په دې کې او بیا د ملکی مرګ ژوبلې خبره شوې ده، بیا هغې ویلي دي چې دا خو هسې د هغوی خبر ده، موږ باید خپل برید وکړو چې په دې باندې فشار، یعنې د ملکي مرګ ژوبلې پروا هم نه لري. همدارنګې پرون دوشنبې ورځ باندې په ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ کې د زرسر او تبېګنډو په سیمه کې پاکستان او د افغان ځواکونو ترمنځ سخت جنگ شوی دی چې مرګ ژوبله یې درلودله او سره انخته یې کړې ده. دا زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو سیمې ته مې وړاندې کړل. هیله د برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.